دا سید ګران بادشاه صاحب په درناوي په دې پروګرام کې مې یو څو شعرونه لیکلي دي. په قول فعل کردار ولی الله بېشکه دی، په قول فعل کردار ولی الله بېشکه دی، اهل محمدي سید ګران بادشاه بېشکه دی. او قربان د خوږو پستو خبرو ملغلرو، قربان د خوږو پستو خبرو ملغلرو، اخلاق مزین گفت اعلی بېشکه دی. او سادات تی شجره کې رسیدلی پیغمبر ته، سادات دی شجره کې رسیدلی پیغمبر ته، ښایسته نورانی مخ نور ضیا بېشکه دی. د رب د احسانونو پیرزونې پې بلخا دي، د رب د احسانونو پیرزونې پې بلخا دي. مامور په الهامي علم رڼا بېشکه دی. او پابند سوم صلات دی په سنتو برابرو، پابند سوم صلات دی په سنتو برابر، روان تل په صراط مصطفی بېشکه دی. او جوړ شوي درناوي کې دی ډېر ښکلي محفلو، جوړ شوي درناوي کې دی ډېر ښکلي محفلو، پیکر د محبت پښتو حیا بېشکه دی. او راغلی دی ډېر ښکلي ښکلي اشخاص اخل قلمو، راغلی دی ډېر ښکلي ښکلي اشخاص اخل قلمو. پروګرام پرې ښایسته او خوشنما بېشکه دی. نو سید الماد بادشاه او بل سید شمس الاسلام صاحب، سید الماز بادشاه او بل سید شمس الاسلام صاحب، سید جانزی بادشاه گل دلالا بېشکه دی. الله دې د هر غم درد او مشکل حافظ ناصر شي، الله دې د هر غم درد او مشکل حافظ ناصر شي. خوشبو ښکلې ګل جهانگیر بادشاه بېشکه دی. او عالم دې با عمله د دیوبند ګلستان، عالم دې با عمله د دیوبند ګلستان، یو ګل د دیوبند مصباح بادشاه بېشکه دی. نو قلم د عثمان غمگین یې د اوصافو نه قاصره، قلم د عثمان غمگین یې د اوصافو نه قاصره، خادم د خادمانو یې ادنا بېشکه دی. والسلام.